د ډېرې بخښنې سره دا تا چې کوم سوال وکړو ډېر مهم سوال دی چې ولې توجه نه کوي. دا واقعا چې یعنې یو بې مثاله تعمیر دی او بې مثاله آبادي ده او د دغه دپاره د شرقي زون دپاره چې دلته جوړه شوې ده تیاره شته خالي ده امکانات یې ټول برابر دي څه ضرورتونه چې دي هغه ټول ورته مکمل شوي دي. یوازې همدومره مرسته غواړي چې دغه پوهنتون فعال شي. نو دا اوس په دې شرایطو کې زه داسې فکر کوم که افغانستان ما مخکې هم ته عرض وکړه چې د افغانستان حکومت توجه خو ورته مونږ سوال کړو چې راوګرځي او دې ته توجه وکړي. د افغانستان سرمایهداران باید دې ته توجه وکړي او پوهان صاحب ډاکټر صاحب اسماعیلیون هم خپلې هلې ځلې چې څومره د وسه کېږي نورې مو کې په دې د فعالېدو په برخه کې او دا دنیاوال د افغانستان سره یو میرنی سلوک کوي. زه فکر کوم د میرې مور سلوک کوي چې د افغانستان حکومت په رسمیاتو نه پیژني. د افغانستان حکومت که په رسمیاتو وپیژني داسې آبادۍ داسې کارونه او دغه هغه څه چې اوس فعلا دپاره زمونږ ډېر اشد ضرورت دی دې ته د دې شرقي زون د خلکو ډېر زیات ورته په دې ساحو دې منطقو کې ضرورت دی. نو که هغو چېرته افغانستان سره خپل روابط ښه کړي او تعامل ته ورسېږي مثبت تعامل ته نو زه فکر کوم چې کومکونه به وشي او د دې امکانات به بیا ډېر زیات شي چې داسې آبادۍ دغه شي په تعلیمګاه او په تربیهګاه باندې بدلې شي او عملا د متعلمینو او محصلینو د تربیه هغه جامې واغوندي. ښې جوړې برابرې دا ولې چې کټې کټې ونې دي راښکرې دلته دې ټول فیوزي کېږي دي بس دا خرسون دپاره دي که نه کاکا دا څه شی دي دا ولې څه شي دي دې کې چکوترم ده او لیمبو دی نارنج دی نور داسې بوټي دي نانا او ګسنیج نشته کې دانیا ولې نشته دې کې دغه ونې کوم خلک اخلي خپله د ننګرهار خلک یې اخلي که د ولایتونو نه هم خلک راځي دا ونې اخلي نه ولایتونو نه هم خلک راځي لکه کوم ولایت نه لکه قندهار نه لوګرو بس د ټول ولایتونو نه راځي. که دا بیا دلته په نورو ولایتونو کې دا ونې کېږي دا بوټي هلته کېږي لکه لیمو نارنج دا په نورو ولایتونو کې کېږي که نه کېږي نه هلته نه کېږي دې ځینې وړي دې ځینې ګاډي بارېږي بیا هلته ویسي که نه لکه قندهار ته دا ونه هلته بیا کېږي خرابېږي خو نه وچېږي خو نه نه بس هلته بیا خرسون دپاره وړي لکه هلته پارم وي دغه وي. یو ورځ څومره ونې خرڅوې؟ ورځې بس ګاډي راځي نو اوس خو سیزن دی تقریبا څو روپۍ ګټه کې وسوي او نو بس لرې ولایت څخه راغلی دا چې مخکې یې زه د لوګر نه راغلی نه پوهېږم د کومې سیمې څخه راغلی زه په الحال د لوګر څخه د محمد اغې ولسوالۍ څخه راغلی یم او څه نیالګي د بوټو ګلاب ګلان داسې نور ښه ښایسته ګلان غواړم چې ویسم لوګر ته لکه دغه نیالګي چې دلته نارنج دي لیمو دي دا شی په لوګر کې نه کېږي یخ دغه ځای نارنج خو هلته په الحال نه کېږي نه لیمبو کېږي خو داسې بوټي دي چې هغلته اوس دا ګلان په الحال هلته کېږي او داسې ګلانو پسې راغلی یم چې ښه ښه بوټي که نور هم پیدا کړو دا وړم نو بیا هلته ته خپله د ګلانو بڼ لري د نیالګیو بڼ لري که څنګه نه د کور لپاره شوقي وړو حجرې لپاره نو دغې ځینې ان دلته ګلان پسې راغلی چکر راغلی نه چکر یې م وهلی او د کامې شریخ مو وخوړ او بل نوی کال ده او د بوټي ځان سره به څه نیالګي م ویسو ننګرهار ولایت دې خوښېږي که نه ډېر په خپله هم دلته هم کله کله اوسېږو زیاتره وخت او ننګرهار کې
دا بس الله دې خوشحاله لري دا بل ملګری بله خبره ته راشه که نه وران ستړی به شو قربان خیر اوسې جوړ تکړه ساعت دې ښه کوم ځای راغلی ته زه د بیسو ولسوالۍ نه کاکا ته بېسوده نه راغلی دا ملګري سره راغلی که ته نه راغلی دا مې تر ورځی به دې سره چکري راغلو وګوره تر ورځایه راوستی را چکر ته قدرمنو لیدونکو ښه چکر خو دې ورکړه که او نه چکر مې کامې شیرخ مې پې وخوړه همداسې به نور هم وګرځوم او دې مصرف تا وکړه مصرف مونږ وکړو قدرمنو لیدونکو بیا هم درته ښه راغلاست وایم لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه کامې ته داخل شولو او د راغلو د کامې هغه ښکلاګانې د کونړ سیند اوبه چې ښایسته او مزهداره بس غربیږي په دې پسرلي کې انسې غرمباره جګیږي تاسو وګورئ دلته چې څومره ښایسته اوبه روانې دي نو دغه اوبه روانې دي کوزې پښتونخوا ته او کوز افغانان وروڼه د دې اوبو څخه استفاده کوي نو د کونړ سیند په دې وختونو کې بس بیا اوبه ډېرې مزهدارې وي ډېرې خوندورې اوبه لري البته زیاتې اوبه وي په دغه وخت کې نو که چیرې دلته په دې سیند کې البته د دې سیند په اوبو باندې یو بند د برق جوړ سي دا به ډېر زیات خوند وکړي نو کامه ټوله ښکلې ده ننګرهار ټول ښکلی ده خو د کونړ سیند بیا جلا خوند لري ځان ته خوند لري اوبه نو د ګرمۍ په موسم کې به دلته ډېر ځوانان راځي په دې اوبو کې لمبېږي او د دې اوبو څخه خوند اخلي نو په اوس وخت کې هم د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه خلک راځي د دې سیمې ننداره کوي د دې سیمې څخه لیدنه کوي بیا د کامې د شیریخ څخه استفاده کوي په کامه کې شیریخ ډېر زیات مشهوره ده نو قدرمنو لیدونکو راځئ چې د دې سیند څو تصویرونه در باندې وګورم او بیا به ورځو وړاندې نورو سیمو ته ژوند ملتیا وکوي قدرمنو لیدونکو دلته دوه ځوانان زما تر خوا یو نیمه ناست ده یو پوره ناست ده دا ووایي دا تیږه جګه وایي نسم کېناستلی نو دا دوه ځوانان د کوم ځای نه راغلي د کومې سیمې څخه راغلي اول د ورور نه پوښتنه کوم سلام علیکم جوړ په خیر وعلیکم سلام ورور تاسو خیر څنګه یاست مننه خوشحاله اوسېږي چېرته راغلی کوم ځای نه راغلی وروره مونږ داسې یو نورستان دلته کته د بنغرو کې اوسېږو هغه ځای نه دلته داسې کامې ته چکر راوتی یو هسې تفریح دپاره راوتی یو دلته د کامې شیریخ او دا شیونه نور شیونه ډېر مشهور دي ځکه دلته اکثر خلک تفریح ته راځي مونږ هم داسې تفریح ته راوتی یو ټیټ نسې کېناستی که نه نه ښه کوې ښه کوې ټیټ مه کېنه څوک چې ټیټ ناست هغه تل ورپوز همدغسې ټیټ شوي دي څنګه یې جوړ یې شکر دی خپله ښه وخت سات بخیر مننه کوم ځای نه راغلی زه هم د بېسود نه راغلی بېسود خو یو قدم پیاده راغلی ګاډي کې نه رکشه ده راسره رکشه ده خپله دې راوسې که پردۍ درته نه خپله مې ده رکشه مې خپله سوارلۍ دې وړې که چکر راغلی دا دوستان دي بس دی ویل راځه چکر ته ځو مال راځئ چې لاړ شو که نه خوشحاله یې چې کامې ته راغلی که نه والا ډېر خوشحاله ځکه خو زمونږ همدغه د ملګري سره ډېر راځي زمونږ خو رکشهوانان یو بس دا ملګري دي نور ملګرو سره هم راځي زمونږ بیا خصوصا دغه کامې طرف ته تګ راتګ ډېر دی ځکه چې انډیوالان د چکر ته ځي بیا چکر ځای کامې ته بس همدلته راځي چکر ته نو ګټه مټه نه کوې نو خالي چکر ورته ګرځې والله چکر ګټه هم کوو داسې هم نه چې ګټه خو یوازې کله ورځ چې ملګري زنګ ووایي بیا ملګري سره چکر ته راځو نور خو ګټه هم کوو سبا ځو ماښام راځو ښار کې ځو دې ته ولې رشقه وایي ولې ورته هغه نه وایي شوتله ولې نه ورته وایي شوتله نو شوتله خو بېل ده او رکشه بېله ده نو دا شوتله خو غواګان نه خوري دګې بیا سوارلۍ ځي نه دلته د ننګرهار خلک که نه ډېری خلک چې ما لیدلي دي دې ته هغه وایي چې نومېږي رشقه وایي نه زه ورته رکشه وایم خو ننګرهار کې ډېر کسان چې ما لیدلي هغوی ورته رشقه وایي وایي که نه وایي رشقه وایو اکثر خلک رشقه وایي اصل خو رکشه دی که نه او رشقه وایي اکثر خلک رشقه خو هغه دی که نه چې مال ته اچول کېږي او مال شوي دا شوي نه چوتلې موتلې پکې اچول کېږي هغه کوم سړی و که نه د یو وخت کې سراچې موټر نوي راوتلي وه په غواګۍ باندې مشهوره وه هغه بیا چېرته تللی وه که نه دغه غواګۍ ته چا ورته ویلي چې راغله غواګۍ راغله یو پنډ شوتله ورته راوړې ورته اچولې وه چې دا ولې نه خوري هغه ورته دا شوتله نه خوري دا تېل خوري مسلمان او داسې دی او دا یو متل پاتې شوی دی بلکل ښه نو دې ورځې څو روپۍ ګټې ځوانه
ولا مختلفه ده، نو هغه ورځ تر ورځه پورې فرق کوي. نو چې کله کار مثال کار دغه شي 1000 هم کېږي، 800 هم کېږي، 1200 هم کېږي، 1400 هم کېږي، ورځ تر ورځ فرق دی. نو داسې ورځ کله راغلی چې 15,000 دې ګټلي؟ یاره تر اوسه نه ده راغلی داسې ورځ. نو په نورستاني ژبه کې دا زموږ ملګرو ته دا زموږ لیدونکو ته سلام علیکم وکړه. سلام. خو نورستاني کې هم همدغسې نه جوړ په خیري ورسره وکړه، څنګه جوړ خیر و خیر کړی نو وکړه دې سره وکړه. لږ وړاندې راسه که تم راسه. سلام علیکم. کاشی ماډیلش صحت برابر زه خیر زه چکر اوسه جا صحیح شو وروره. دا دې څه ورته ویلې دونه پوښتنه چې ښه جوړ صحت د ښه د مل چکر ته راغلی دلته. نو که چیرې موږ نورستان ته راسو که نه، په نورستان کې مشهوره ځای کوم ځای دی چې موږ هلته ورسو ډېر خوند ورکوي؟ اوس وخت کې په نورستان کې زانګوګانې جوړېږي نه ده؟ او دغه مرکز دی پارون که نه، بس ښه دی خلک چکر ځي هلته، خو لارې لږ مشکل دی، لارې مشکل لارې خرابه ده، نور ځای ډېر ښایسته ځای. نو څومره وخت کې دیږي نه څومره لاره ده نورستانه پورې؟ دې ځای نه تقریبا 15 ساعته لاره به وي 15 ساعته مرکزه پورې. او یو ساعت یو نیم ساعت خو دلته نه بیا کونړ نه 4 ساعته دومره لاره ده خامه کې به ځې. کوم ګاډي هلته تللی شي؟ هلته ځي دا غټ ګاډي هم ځي، دا غواګۍ هم ځي، فور ویل هم دا غټ نه دي ټاکسانې. او په ولایتونو کې د کوم ولایت ډېر خوښېږي؟ خپل ولایت نورستان. نه مې خدای را نورستان څه ښکلاګانې لري. د افغانستان ډېرو ولایتونو ته تللی یم، خو نورستان مې په زړه کې ارمان ده، ځم بله خیره. بس ضروره خدای دې ویسه ویمه. مننه اوس ګرمي هم راځي که نه، ګرمۍ کې بیا ډېر ښه چکر ځیم برابرېږي. بلکل. په نورستان کې مشهوره خواړه چې نورستان خلک ډېر خوري هغه څه دي؟ جوش. دا څه شی دي؟ جوش دا زموږ مشهور خواړه دي. بس دا نه نه څه شی دي؟ کوم خواړه دي؟ اوس جوش لکه وریجې دي، غوښه ده، څه شی ده؟ نه دا غوښې هغه کېږي اوړه اچوي بیا جوړوي که نه، هماغه دا د غوښې یخني وباسي یو سیستم کې جوړوي، خو جوش دې ورته وایي. دا ډېر مشهور خواړه دي زموږ. کله که دا څه رقم برابرېږي د لیدونکو ته طریقه وکړئ؟ طریقه خو ما ته هم نه راځي، مونږ هم تیار خوړلی دی. په نورستاني ژبه کې کومه ټوکه زمزمه چې کولی شي؟ نه دا اتڼ دې زده ده؟ نه کوم واده ماده تللی اتڼ دې کړی که نه؟ نه دا اتڼ مې نه دی کړی اوسه پورې. نور داسې عادي میدهکاري خو دې زده ده؟ او کله کله کېږي. دا بل ملګری څنګه ده؟ ته ښه یې؟ شکر الحمدلله. تاسو څنګه یې؟ خیر. تا ته پښتو ډېره سخته ښکاري که نورستاني ژبه؟ والا بس خپل ژبه خو چاته سخته نه ښکاري، خو بس دواړه راته زده دي الحمدلله. نو بله دې کومه ژبه زده ده؟ بل مې بس لږ لږ انګلیسي، هندي او نور همدغسې. فارسي دې زده ده؟ فارسي هم الحمدلله لږ لږ زده ده. نه مې خدا دغه د نورستان ژبه اسانه ده که سخته چې زده کړم؟ والا نورو ته خو سخت ښکاري، نو حتما لږ سخته غوندې ده. که چېرته زیات وخت تېر کړو نو بیا کېدای شي زر یې زده کړې. په نورستاني ژبه کې اوبو ته څه وایي؟ اوبو ته خو او وایي. او او مڼې ته څه وایي؟ پړ. پړ مڼه. پړ. او او خربوزه؟ خربوزه ته خربوزه وایي. او هندواڼې ته؟ هندواڼه دغه یو څو نومونه دي، همدغه نومونه ورته اخیستل کېږي. لکه داسې هغه ته څه وایي؟ دغه مثلا لکه یو چېرته چې ډېر سخت بیروبار یې جنګ یې که نه، تا چې وایي چې یاره دلته سخت بیروبار ده، جنګ دی، بس بلې خوا ته ورسره رقم وایي. Hani bilok bir borzo suru putta koremo. خو ډېره سخته ده لیدونکو یاره، دا ژبه ډېره سخته نه ده؟ والله سخته خو ده او ضرور څونه وخت کې به یې زده کړمه زه؟ الله ته یې نشي زده کولی. ولې؟ سخت دی نو ته به څنګه زده کړې؟ نو تاسې مکتب که چېرته موږ سره ډېر وخت تېر کړي نو کېدای شي زر یې زده کړې. تاسې ګوره که نه په نورستان کې درس په کومه ژبه لولئ؟ درس خو پښتو دی، عموما پښتو دی. او پښتو دی څنګه چې دلته درسي نصابونه دي، هماغسې په نورستان کې هم درسي نصابونه دي، کوم بدلون پکې نشته. زه بس حالا دې وکړي چې د خیر سره نورستان ته لیدونکو لاړ سو، چې څنګه لاړ سو بس نورستاني ژبه زده کړو. صحیح ده که نه؟ انشاءالله انشاءالله هر کلی وایي تاسو ته هر کلی. مننه ډېرې زیاته مننه کوم. الله مو خوشحاله لره چې کامې ته راغلي یا په کعبه کې چکر وایي، ځوانان یاستئ. بس نو الله دې دغسې ځوانان تل خوشحاله لري، تل د الله پاک افغانستان کې امن لري چې ټول چکر ته لاړ شي، چېرته بل چېرته وګرځو. قدرمنو لیدونکو مالتیا راسره وکړئ، موږ سره پاتې شئ.